ستر جنرال له امو تر مرګلې د پښتون افغان بلوچ یو کلیوال ولسی عاجز فقیر ملنګ او د ولسونو په خوخه یعنی رتبه ورکړل شوی جنرال د زندان نه راخوش شروع درته مبارک دی. بالکل او ته هم د شوی لګا فلمونو ډانګ والا دغه والا نه باچا صاحب هدف دا دی چې دا سور واسکټ والا سمرګل شو دا کمرګل شو دا خلک مونږ نه پریدي بدمعشي ته ملاس واچو خو پورا ورته زه خو سهار نه اشتیا ته یم چې شینواری صاحب دا څلور پنځه شپږ ساعتونه نه زه په جریان کې وم ما ویل ما ته خو معلومات و چې دی د مابس نه راووتو بیا لاړو چېرته لاړو چېرته یې ناسته کوله هغې نه م خبر ما ویل چې یو ځل کور ته روان شوی نه یې که نه کور ته نو زه هغې پورې نه پوسټ کوم نه هغې پورې مطلب دا دی چې لایف کوم یا ویډیو کوم نو هغه بس سل په سلو کې مطمئنه شوم چې ځکه چې مخکې مې یو ځل خبر راغلی او موږ په ویډیو هم کړی وه خبر بیا ډېر نږدې سړي ما ته خبر راکړی و که نه خو بیا هغه خبر چې دروغ نو ما ویل چې یو ځل سل په سلو کې موږ د جنرال موبین صاحب دغه وشي نو بیا به انشاءالله چې موږ به راځو پوسټ هم پرې کوو لایف هم پرې کوو نو واقعي چې نن دا خبره چې شینواری صاحب ډېره ښه ورځ دا ده چې مننه کوو د افغانستان د اوسني نظام نه د مینوالو نه د ټول نه چې موږ د هغه کې ورالن کې د ده محبت چې و 18 میاشتې و خو 12 میاشتې پوره یو کال تقریبا تېر کړی څلور پنځه ورځې پرې د پاسه نو هغه دغه ورته معافي ورته وکړه په خیر سره دا یې راخلاص شو نو مننه د حکومت نه هم کوو مننه د ولس نه هم کوو څومره افغانان پښتانه چې د ده دپاره په سوشل میډیا کې اواز اوچت کړی د ده د راخلاصولو دپاره مطلب دا چې یو غږ اوچت کړی د ټولو نه مننه کوو الله تعالی دې بس خوشحاله آباد لري چې د جنرال موبین صاحب اواز یې بدرګه کړو د ده او بیا د افغانستان اوسني نظام د افغانانو اواز واورېدو د اختر نه مخکې موږ ته خوشحالي راکړه نو موبین صاحب خو داسې دی چې په وطن مین ما مخکې دا خبره وکړه چې د جمهوریت په وختو کې زما ډېر بحثونه راغلي موبین صاحب سره ټول په دا اپډیټۍ پراته دي په فیسبوک خو یوه خبره ماته الحمدلله بده جنرال موبین صاحب نه ده کړې کنه ډېر تېز چا سره په لایف کې خبره نشي کولی تا ته معلومات دي ټولو افغانانو ته معلومات مګر متقابل احترام او ما به د جمهوریت سپورټ کوو د اشرف غني صاحب یا د ملي اردو مګر موږ به ښه دفاع کولی دغه خو جنرال موبین صاحب یو سپکه خبره هم نه ده کړې چې زما په مخ کې یا د اشرف غني صاحب ته توهین کړی یا ملي اردو ته کړی یا ډاکټر نجیب ته نه هغه نورې چې کړی هغه بېلې خبرې دي خلکو سره چې راغلی باسونکو خو ما سره په خبرو کې دا دغه نه دی کړی نو هماغه دغه دی چې یاره دا او د هغې نه وروسته چې تاسو وکتو شینواری صاحب چې کله جمهوریت سقوط شو د مکمل یو ولسي انسان شو یعنې د خلکو سره کومکونه د وطن اواز اوچتل هغه هر څه یې پرېښوده چې دا ته نه خلقي او پرچمي او دې شي نه به تېرېږو اوس به د وطن د یووالي دپاره کار کوو نو ځکه افغانانو په زړه کې که په لر کې دي که په بر کې دي زړه ځای پیدا کړو د دې نه علاوه ډېر خلک پېنې که د ډاکټر صاحب نجیب د وخت خلک وښیې که د تېر جمهوریت وښیې مجاهدینو هره طبقه خلک وښیې د سره مینه لري په څه خاطر وانه چې یو وطني او د وطن سره په رښتونکي مینه لري باچا صاحب ګورې ښه چا نه دي کړي چا افغان مشران نه دي کنځلي پرونه بله ورځ پورې هغه کسان چې هغوی نن دا خبره کا چې جنرال موبین د مرحوم ډاکټر صاحب نجیب او یا د رازق مطلب د هغوی په اړه یې داسې خبره کړې ده قسم د ستر احمدشاه ابدالي بابا یې وکنځه میرویس خان نیکه یې کنځلی دی ګورې باچا صاحب دا خوشي خبرې دي چې یو څوک ووایي چې دا خبره کړې تا نه ده کړې البته دغه خلک دوی نه دي کړي نه پورې ګوري باچا صاحب محترم دوی د اوسني حکومت د مشرانو عکسونه سپي ورنه جوړوي خره ورنه جوړوي په ټویټر کې خپروي په فیسبوک کې خپروي په انسټاګرام کې خپروي په ټیک ټاک کې خپروي دوی راځي دا خبره که اوس که زه او ته یې وکړو خو موږ او تاسو دا کار نه دی کړی نه مو د تېرو مشرانو عکسونو باندې تمسخر کړی دی نه په اوسنو مشرانو باندې کوو نیوکه مو په هغوی هم کړې ده په دوی باندې هم کوو نو هدف دا دی باچا صاحب ګورې ښاغلی جنرال موبینو دا اوس هم والله بله زه ورسره په ډېرو موردو کې اختلاف لرم ته یې ورسره لري هغه یې موږ سره لري خو په ټوله کې هغه چې ملي ارزښتونه دي باچا صاحب دا چې کله راغی دی چې کله راغی د کابل د امنیې قمندانۍ دی ویان شو د هغې نه بیا څه موده وروسته چې کله خیریه بنسټ جوړ کړو دې سړي باچا صاحب دې ته ونه کاته چې دا د ملي اردو د شهید میرمن د کونډه دا یتیمان دي او په د طالب شهید کونډه دا او یتیمان دي او یا د ولسي وګړي د ولسي وګړي د شهید کونډه د یتیمان دي د غوړو لوټه د وړو توړه د وریژو توړه همدغسې مالګه بوره تر د لوبیا ټولو شینو پورې په دغه اوږه باندې غریب ایښي ده سره یې د خپلو ملګرو چې هغه د ده چې کوم دغه دي مطلب که اکبر رور دی که نور ملګري دي زموږ ورسره اړیکه ده نن ټوله ورځ چې دی هدف دا دی زما ورسره زما خپله ورسره په اړیکه کې هم دا اوس دغه ویډیو ما ته راولګله تا ته مې در شیر کړه یعنې هدف دا دی دا ټولو ورسره وو
دوی په ننګرهار، کونړ، خوست، لغمان، کابل، لوګر، په میدان وردګو په ټولو ولایتونو کې ځان یې رسولی دی خوارانو. حتی چې زلزله شوې تر ټولو اول همدغه ښاغلی جنرال دا ملنګ سړی، دا کلیوال سړی، دا یو وطني سړی ځان یې ورته رسولی دی. ګورې په دې شیونو یې موږ خاطر کوو، په دغو شیونو یې موږ ستاینه کوو. موږ ته نه څوک پیسې راکوي، نه د چا پروا لرو. هر هغه افغان باچا صاحب چې هغه د افغانستان د عامو خلکو قدر کا او عامو خلکو باندې خپل ځان مقدم او مقدس نه بولي، هغه زموږ د سر تاج دی. موږ احترام کوو، موږ ستاینه کوو. که پرون دا کار یو چا کاوه موږ ستاینه کړې ده، موږ ملاتړ کړی دی. که نن یو څوک کم موږ کوو، د چا پروا نه لرو باچا صاحب. په ټوله کې د پاکستان د جعلي جنرالانو، د شرابیانو، د نشیانو، د فاسقانو، د فاجرانو تغاخ ماتونکی ستر جنرال له امو تر مرګلي د افغان بلوچ پښتون ښاغلی جنرال مبین یو ځل بیا راووته میډیا ته انشاءالله. اوس په د خیره نوره مبارزه ډېره منظمه، ډېره قوي او ډېره په بلاغت او فصاحت سره به مخې ته ځي باچا صاحب. انشاءالله دلته به ملګرو هم ټیم ورکړو، د افغان ورور دی ټول به مبارکۍ دغه ورکړي پیغامونه. برمله بالکل ښاغلی جنرال مبینو له امو تر مرګلي د پښتون افغان بلوچ ستر جنرال راخوشې شو، همدا اوس پر کور ته ورسېد. باچا صاحب هغه ویډیو ورته لږه آن کړه چې خلک یې ګوري. او نه خو ما یو خو دا دی چې دې خلکو ته ما دا وویل چې زه تر هغې پورې ما نه ویډیو کوله، نه هېڅ شی مې کول چې تر څو پورې د ده مکمل دا دی ګوره ښه اندا د کور ویډیو ده، دا ورسېد، دا د کور ویډیو ده. السلام علیکم. وعلیکم مبارک باچا صاحب، مبارک. مننه خوشحاله اوسئ. مبین صاحب کور ته راغی. مننه ټول افغانانو، ټول لرو به ټول افغانانو ته دې مبارکي، تاسو ته دې مبارکي. برمله مایک راولګه. سلامونه باچا صاحب، فهیم ناستو ټولو ملګرو ته خدای دې وکړي روغ جوړ به یاست. سلامونه باچا صاحب، فهیم ډیر دې مبارک جوړه. ډیر خوشاله سو چې جنرال مبین صاحب خیر سره راخلاص سو، ډیر خوشاله سو. بس مبارک دې مونږ ټولو ته. مننه واقعي چې ټول افغانان خوشاله او مبارکۍ د غم دی حقدار هم دی مبین صاحب، ځکه چې دا موږ او تاسو ته ګران دی په وطنۍ مینه ګران دی، ځکه د هغه مبارزه دغه چې د وطن دپاره ده. نو موږ هر یو سړی چې د وطن دپاره یې، د وطن دپاره مبارزه کوي، د ولس دپاره، هغه زموږ د سر تاج دی وروره، لکه څنګه چې جنرال مبین صاحب دی. نو ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. باچا صاحب ټولو ملګرو ته لږ وخت ورکړو چې ملګري ډېر زیات دي. سلام ته درته راختلی یم. خوشحاله اوسئ. باچا صاحب ټول ملګري غواړي چې مطلب مبارکي مو وکړه، خوشحالي مو وکړه، او هدف دا دی چې دو خبرې مو وکړه. کوم ملګری چې خبرې کا ښه خبره دا ده چې په خپله ایکس وای ولاندې کې اوس د نور راخلو. برمل صاحب ستړی مه شي، جګره بخیر رالی ورور. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېره زیاته مننه، دا خو ډېر ښه خبر را باندې واوراو. زه له پرون راسې ډېرې ښې خبرې اورم. خواته جنرالان له پښو غورځېږي، دې خواته جنرالان په پښو باندې خپل کور ته ځي. دا ډېره مهمه خبره ده او بالاخره موږ دا درک کړې ده. ډېره مهمه خبره ده. زه مبارکي وایم ټولو ته. او جنرال صاحب په خلاصېدو باندې موږ ولې خوشحاله یو؟ ډېر خلک په دنیا کې بندیان دي، ډېر زندانونه له خلکو ډک دي. موږ په جنرال صاحب ځکه خوشحاله یو چې دی د ما خبره کوي، د ما خبره یعنې زما د وطن خبره کوي. دا د ما په سر باندې دا زندان ته تللی ده، ځکه ورته خوشحاله یم. د ما لپاره بیرته دا راخلاص او د ما په اړه به بیرته، د ما لپاره به بیرته غږېږي. د ما یعنې د ولس، یعنې د وطنوالو، د ملت. ډېره مننه برمله الله خوشحاله لره. واقعي چې اخوا جنرالان بلې دنیا ته دی او دا خپل کور ته لاړو، دا ښه زبردست پوینټ یې ویلو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. مهرباني وکړه مزمل هیوادپاله ورورستانه او بته هیوادپاله برمله که پاتې کېږي تکړه شي ورور پاتې شي هغه ځکه وایي هیوادپاله مهرباني. رحمت الله وبرکاته. تاسو ټولو ته باچا صاحب ول تاسو کوم څه ته د نور ملګرو ته ټولو ته وعلیکم السلام. ستړی مو شروع. زه دا خبره کوم پایم صاحب، باچا صاحب چې مبین صاحب په خیر سره راخوشې سو، ټول افغانان خوشحاله دي. نو ټولو ته زه دا خبره کوم باچا صاحب چې کوم